السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به وئ، د ژوند په مزو کې به وئ. نو نن موږ راغلي یو د باغ ته. باغ وزټ هم کړی دی یاره، داسې خوبانۍ وې مزېدارې ملګري هم راسره وو. موږ ویل چې یاره لږې خوبانۍ به موږ هم وخورو او تاسو سره به هم د باغ یو ښکلي شانتې ویډیو شریکه کړو. نو نن موږ باغ کې یو، بس ملګري راسره هم وو. موږ ویل چې یاره د دې ځګې باغ څنګه چل دی، حالات یې څنګه دي. نو ډېره مزه یې وکړله. موږ باغ ته رالو او انجوی یې وکړله. نو خوبانۍ به هم وخورو او لږې به ورسره هم ویسو. نو خوبانۍ مو وکړلې، ځان له هم وخوړلې. نو بیا ملګري ته مې ویل چې راځه لږ څه وکړو او ویې ورسره هم سو. نو تاسو کتلی شئ چې باغ څومره مزېدارې الوچې دي، خوبانۍ دي. نو والله چې بېرته دا ویډیو زه وګورم نو په خوله کې مې بېرته داسې اوبه راشي. نو تاسو کتلی شئ چې د باغ ښکلا څنګه ده. نو بل خوبانۍ دې ځګې نه بیا کریټونو کې بندېږي او بازارونو ته لېږلی کېږي. نو ډېره زیاته مزه یې وکړله. موږ ویل چې د باغ د الوچیو خوبانۍ وخورو. نو تاسو کتلی شئ ډېره موسم ډېر زیات ښکلی دی، ځکه چې شنه شنه دي هر څه او باغ ته مې چکر رالګولی دی. موږ ویل چې به تاسو سره د باغ اوس به تاسو هم وګورو. نو باغ چکر دی او موږ یو. نو تاسو کتلی شئ د باغ. نو ملګري راسره هم وو، ګوتې ګیتې موږ هم وکړلې. نو یو خو د کوټې خلک ډېر زیات مهمان نوازه او ښه خلک دي، ځکه چې هغوی موږ ته ویل تاسو ورشئ چې څومره مو ترې خوړلې هغه ترې وکئ او څومره ترې وړلې هغه ترې هم یوسئ. نو موږ ترې خوبانۍ هم وکړلې او خوړې هم. نو والله چې ډېر زیات خوند یې وکړو او ډېر زیاته مېلمه دوست خلک دي د کوټې. او دلته به ګاډي راتله او هغوی به هم ترې ډکېده او بیا به تله. خو دلته د یو شي کمی چې د اوبو ته ډېره زیاته کمی، نو ډېرې زیاتې سختې منیوبه راوړي، په ټینکرو کې وله راوړي. نور الحمدلله د دې ځګې ډېر مزېدار ماحول دی. خوبانۍ ډېره زیاته خوږه خوبانۍ ده. او بل دا چې شینکۍ پکې هم دی. نو زما ملګري هم پکې لاس اوچت کړی و، خوبانۍ یې ترې کولې او جیب کې ترې اچولې لکه مل جیب کې ترې مه اچوه. او دا خوبانۍ یې ترې وکړلې او جیب کې ترې واچولې. او ما ویل چې یاره زه به لږه ویډیو وکړم، دا باغ به لږه داسې انجوی کړو. نو تاسو یو مهرباني وکړئ که زموږ یوټیوب چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، دا ورسره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ورته ووهئ.